السلام علیکم زما د لر او بر خوږو ورونو په زړه پورې مینهوالو زه یم ستاسو ملګری خورشید خان خپرونه ده شمشاد و مسافر قدرمن دوستانو شمشاد و مسافر خپرونه تاسو خوښوئ تاسو ستایئ دا ماته د ستاسو د برېښنا د لیکونو نه پته لګي او دې سره سره په فیسبوک باندې ستاسو د زموږ د خپرونې صفت کوئ دې دپاره زه ستاسو ټولو یو جهان مننه کوم قدرمن دوستانو ننني خپرونې دپاره زه راغلی یم شارجې رولۍ ته دلته به خپلو پښتنو ورونو سره ګورو مراکب ورسره کوو هیله ده چې دا خپرونه به هم ستاسو خوښېږي دا خپرونې به د ستاسو په زړونو کې یو ځان دپاره یو ډېر ژور ځای پیدا کوي قدرمن دوستانو خپرونه ګورئ او موږ سره د خپرونې تر پای شوي پورې ملتیا وکړئ قدرمن دوستانو یو ملګری را سره ولاړ دی او دې سره مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره شکر دی الله فضل دی احمد یې څه ده او د کم ځای احمد جان نوم دی پېښور صدر دی د پېښور صدر یې دلته دې څونه وخت وشو دلته تقریبا 6 کاله مو شو 6 کاله دې څنګه تېر بس تېرېږي وخت یې تېرېږي مسافري ډېره سخته ده ډېر سختۍ سره وخت تېرېږي دلته ما هم درنه دا تپوس کولو د مسافرۍ نه مونږ څنګه خلاصېږو د خلاصېدل د خلاصېدل ډېره مشکله ده چا پکې ووایي چې پاسپورټ وشلو او ځه دا ستاسو خپل کس وي ښه زمونږ کس وی ما ډایرکټر لکه ماته ووایي خو ما وانه وري مسافرۍ به لکه زمونږ په وطن کې لکه مونږ که داسې څه کار روزګار څه هغه ځان نه شروع کړو خپل هیواد کې یاره هغې ځای په وخت باندې حالات داسې دي چې ډېر مشکله ده ډېره مشکله ده حالات نن سبا داسې حالات دي چې په دې وجه باندې خپل دلته حالات ډېر مشکل دي حالات مشکله دي نو داسې ده چې لکه په خپل هیواد کې مونږ خپل ځان ته د چا فون راغو دا زما ملګری دی په فون باندې خبرې وکړه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ښې خیر دی جی نوم دې څه دی او د کوم مرزمان د مردان د مردانې څونه وخت وشو دلته بس یوه درېیمه میاشت روانه ده بیا خو به درته کلي به درته ډېر زیات یاد یاره کلي خو هر چا ته یادېږي کلي درته ټول نه زیات څه یادېږي ټول نه ډېر درته د کلي څه یادېږي بس خپلې کوڅې او خپلې یاران دوستان ملګري دغه ټول یاران دوستانو سره به دې لکه څه کولو هلته څه لوبه مو به دې کوم لګو کار روزګار به دې نه کار به م کوو ولې نه کار څنګه دی مونږ په وطن کې ښه دی شکر دی ښه دی خو د بجلۍ غټ بحران دی پکې لوډ شیډینګ بجلی جنریټر یو دغه چلیږي پکې نو به پکې زما یو وړوکی وراره دی هغه پاکستان نه چې کله راغو نو ډېرو تیزو تیزو په چغو چغو یې خبرې کولې ما یې څه چل دی زه هم ورته حیران وم ورور راته وویې چې دا جنریټرو سره وی هغې سره ټوله دد شوي دي اوس هغه شور هم پې بد نه لګي الله اکبر بس داسې کیسې دي چې شور هم پې بد نه لګي ښکلې غوندې سندره راته وړاندې کوم خو غنه مخکې دغه ملګري سره هم یو څو خبرې کوم بیا به رانه ګیله کوې پښتو نه پوهېږي دي په څه پوهېږي اردو پوهېږي خیر دې څه ووایه پښتو کې یو څو ټکي راته ووایه څنګه یې ښه ٹھیک ٹھاک شکر اللہ طبیعت ښه دی ٹھیک ٹھاک څونه پښتو کتنی پښتو آپ نے سیکھ لی ابھی تک بس لږ لږ پوهېږي فول نه پوهېږي لږ لږ پوهېږي دا لږ لږ چې کله چاته پښتو نه ورځي پښتون نه وي او بیا پښتو چې وایي که نه هغه ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي دا یو بل ملګری دی دې سره مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیریت دی طبیعت هم ښه دی بلکل ښه یم نوم دې څه دی او دا کوم زه محمد افضل نوم مې دی او د پېښور یم دلته دې څونه وخت دلته مې 6 کاله وشو دي 6 کاله دې وشو ملګري سره زما ډېر غږ خو ما چې تاسو باندې مو پېژندم اوس راته دا ووایه چې دا مسافرتیا نه مونږ څنګه خلاصېږو په دې مسافرۍ نه مسافر نه داسې به خلاصېږو چې زمونږ د ملک حالات ښه شي چې حالات به ښه وي نو مونږ دلته به نه راځو زمونږ اول خو ډېر غټ بحران د بجلی دی اول دا حل شي نو هر یو کار به حل شي نو زمونږ د وطن زمونږ هیواد مونږ څه نشو کولی خپل وطن دپاره چې خپل وطن داسې څه وکړو څه توره وکړو چې زمونږ هیواد زمونږ وطن ورسره مخ په بره لاړ شي او مونږ د مسافرتیا نه خلاص محنت کولی شو ینګ جنریشن چې مونږ خپل ملک له کامیابي ورکړو او کوشش هم دا دی چې الله زموږ ملک ته ترقي ورکړي دا ما خبرې ته اوس رالې مونږ محنت کولی شو که نه د محنت دپاره مونږ څه کوو محنت لپاره مونږ هر یو محنت کول هر یو سټپ څه دی لومبی قدم څه دی لومبی قدم دا دی چې هر عوام ته پکار دی هر ایک ته پکار دی چې لږ
مهنت دی وکړي. تعلیم مونږ وکړو، تعلیم مونږ لکه تعلیم ته ډېر دھیان ورکړو، تعلیم مونږ وکړو، سبق ووایو، نو موږ د مسافرتي نه خلاص. بالکل جی بالکل. د ملګري ته هم فون راغلو. قدرمن دوستانو خبرې چې څونه اوږدو مغوره اوږدېږي، خو زه خو یم تاسو ته سندرې نه خوند واخلئ، زه بیا راځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور ښه جوړ یې خیرات. الحمدلله زه ښه یم، ته څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ خدای فضل ده الحمدلله بېخي د خدای فضل د خیر. نامه دې څه ده؟ نوم یې ګل محمد دی. او دا کوم ځای؟ د غزني. د غزني ولایت دی. وروره ستاسو نوم څه دی؟ سید خان مې نوم ده. سید خان ته کوم ځای؟ د غزني. د غزني ولایت. او تاسو؟ زه هم د غزني د ولایت یم، نجیب الله مې نوم ده. تاسو؟ اسماعیل د غزني د ولایت. او ته؟ زه هم د غزني د ولایت یم. ټول د غزني د ولایت یې. لکه تاسو په خپل منځ کې څه یې؟ طالبانو سره کلیوالا یو. کلیوالا یې څه خپل خپلوان خو نه یې؟ خپلوان هم یو، کلیوال هم یو. ما وا اسماعیل سره ورونه یو. تاسو دواړه ورونه یې؟ مونږ دواړه ورونه یو. ښه دا ښه خبره ده، ډېر خوشحال شو چې ملګري دلته کېدي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ د کوم ځای نوم دې څه دی؟ زه له صوابۍ محمد عرفان. عرفان. عرفان دې نوم دی. عرفان څونه وخت شو دلته؟ دلته کال جی وشم. د مسافرۍ نه مسافرتیا نه موږ څنګه خلاصېدو؟ بس موږ خو دا امید لرو چې خدای پاک دې موږ له خپل وطن باندې دغه راکړي چې کوشش وکړو انشاءالله که خیر او مسافري خو د ځوانانو په قسمت کې نه. زمونږ نیکونو هم کړې ده، زمونږ نیکونو هم کړې ده، زمونږ ترونو هم کړې ده، زمونږ ماماګانو خلاصې ورنه نشته. دې نه به څنګه خلاصېږو؟ نو بس دا خو دا هر سړي د اوسېدونکو دغه دلته کې د مزدورۍ خپل مشقت دلته کې کوي سړی. نو ګرانه ده وایي. ګرانه ده. زمونږ وطن حالات چې څو پرې ښه نه وي. ښه نه وي نو دلته کې به مزدوري کوو لګیا به یو. زمونږ یو ملګري راته بره ووایي، وایي چې څو پرې زمونږ وطن کې د بجلي نه وي ټیک شوي، اوره پرې حالات نه ټیک کېږي. چې امنیت راشي بیا حالات صحیح کېږي انشاءالله. امنیت چې کله راشي افغانستان کې چې امن راشي، ټوله پښتونخوا کې چې امن راشي، بیا به انشاءالله مسافري ختمېږي. او تاسو څه وایي؟ نه ختمېږي، هغه پورې نه ختمېږي. او ته؟ زما هم دغه خوښه ده، چې کومه وینا ده وکړه ما هم دا وینا. او تاسو څه وایي؟ یار د مسافرۍ نه د مسافرتیا نه به څنګه خلاص شي؟ مسافرتیا نه به په وخت خلاصېږو سخت په خپل وطن کې امن راغی او قراري راغله او د ورور وژنه ختمه شوه پکې، بیا به مسافري نه خلاصېږو. او تاسو څه وایي؟ زموږ هم دغه وینا ده، زما د زموږ هم وروره دغه وینا ده. موږ به خدای پاک څنګه تاسو څه داسې مجبوري راغله، څه مسلې درته راغې، څه ستونزې وې چې تاسو دلته راغې او دلته مسافرتۍ دپاره؟ وطن کې مستۍ نه خو به نه وې راغلی. وطن کې امنیت نشته، په وطن کې خوشحالي ورځ ولاکه لیدلې. د دغو خاطره چې موږ راغلي مسافرۍ ته، په وطن کې نه مزدوري شته، نه روزګار شته، نه وروره داسې کسب شته چې موږ کار وکړو، نه وروره خو ته په خپل حالات وینې د طالبانو لخوا، د حکومت لخوا، د انګریزانو لخوا هر حالات ته وینې. نو موږ باید څه پکې ووایو چې حکومت یې نشي په امنیت نشي راوستی، نو عوام بیا څنګه راولي؟ دا حکومت چې کله لغونتې د عوام سره لغونتې هغه وکړي، نو دغه امنیت به راشي او زمونږ خلک چې کم دي دوی ته به روزګار میلاو شي، کار به میلاو شي. دې سره به دې لغونتې څه ناسه وکړي، خپل وطن ته داسې وکړي. دې وخت کې به زمونږ ډېر غټ غټ مشران به هم ناست وي ټي وي ته، ډېر غټ غټ خلک ګوري، د چې کوم سیاست سره چې کوم کسان هغه هم ګوري که نه، او ټول به تاسو واورئ. دا مسافریان دي، وګوره مسافرتي نه دې نشي خلاصېدلی تر څو چې تاسو څه ونه کړې. تاسو چې څه وکړو نو موږ به خلاص شو مسافر. زه هم ورسره مسافر یم وروره. داسې چې کار روزګار پیدا کړي، امنیت راشي، نو بیا به خلک دلته څه کوي؟ مسافري ته څه کوو موږ؟ خپل وطن به آبادوو، سبقونه به ووایو. په خپلو بچو خو به سبق وایي که نه؟ واو ټولو باندې خپل بچیو باندې تاسو سبق وایي؟ ولې به نه وایو؟ له بې تعلیمۍ نه دلته راغلي. بې تعلیمۍ نه دلته راغلي دي. سکولونه جوړ کړي، په موږ باندې سبقونه ووایي، په ماشومانو باندې چې موږ خپل ماشومانو باندې سبقونه ووایو، نو موږ به انشاءالله خپل وطن ډېر مخ په وړاندې بوځو. قدرمنو د ملګرو تاسو ته ښکلې غوندې سندره وړاندې کوم، تاسو بیا ترې خوند واخلئ. ښه ښکلې سندره ده او تاسو ترې خوند واخلئ. قدرمن دوستانو خپرونه ده روانه ده، سندرې پکې تاسو ګورئ. د هیله ده چې د سندرو نه به هم تاسو خوند اخلئ او د خپرونه به هم تاسو خوښیږي. یو بل ملګري راسره ولاړ دی، روان دی، راسره خیمې ته روان یې؟ راسره خیمې ته روان یم. نامه دې څه ده؟ عبدالکبیر. د کوم ځای؟ د غزني. غزني ولایت یې؟ څونه وخت یې وشو دلته؟ دلته مې دا 3 ورځې کېږي راغلی. او دلته سره راغلی دا رولې؟ دلته ملګري وو، رولې کې ملګري وو او دکان ولو بیا شپه دلې وه. میلاو شو ملګرو سره؟ میلاو شو ملګرو سره. څنګه خوشحالې مسافرۍ ده دلته او اماراتو کې د څه ولیدو؟ بس وګرځېد دا ملګرو سره میلاو شو، اوس بیا سبا نه بل اماراتو کې د څه ولیدو؟ اماراتو کې هم د انډیوالان ولیدو. دا
ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم عبدالولي ده. د کوم ځای؟ د افغانستان د غزني ولایت. څونه وخت وشو دلته؟ یاره تقریبا 15 کاله مې کېږي اوس. څومره 15 کاله دی دلته کې وشو. دا راته ووایه چې د مسافرتۍ نه به موږ څنګه خلاصېږو؟ بس مسافریان هم د الله خلاص یې، خپل وطن دې خدای په خیر آباد کړي. بس مسافرۍ نه به خلاص وي انشاءالله. څنګه به خلاصېږو؟ موږ په خپل وطن کې داسې څه وکړو چې لکه موږ ته کار روزګار میلاو شي بیا خپل وطن کې، او څه به کوو داسې؟ خپل وطن کې باید موږ داسې خپل یو بل سره ښه راویو، خپل وطن آباد کړو. بس انشاءالله موږ ته به کار میلاویږي. موږ ته پکار ده چې یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږو، خپل وطن آباد کړو. بالکل باید چې اوږه په اوږه ودرېږو. نو د مسافرۍ نه به موږ خلاص شو. او انشاءالله بیا به خلاص. دا خبره صحیح ده مینوالو. موږ ته پکار ده چې یو خپله کې یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږو، سبق ووایو، په ماشومانو سبق ووایو، په وړو ووایو، په ښځو باندې ووایو، په ټولو باندې سبق ووایو. زموږ وطن به مخ په بره ځي، زموږ وطن به ترقي کوي او دې مسافرۍ نه به موږ خلاص شو. مینوالو تاسو لپاره زه یو بله سندره وړاندې کومه. ستاسو مننه، ډېره مننه. ډېره ښایسته سندره ده، ډېره مزداره سندره ده. لکه مشتاقه ښکلې سندره ورته وړاندې کړه، خوند یې واخلئ. د شمشاد تلویزیون ډېرو خوږو مینوالو، دا وه زموږ نننۍ ورځې خپرونه شمشاد و مسافر چې تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې دا خپرونه به د ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې. قدرمن دوستانو، د دې خپرونه په هکله باندې که تاسو موږ ته څه نیوکې څه وړاندیز لرئ، نو زموږ د برېښنالیک ادرس په تاسو ته د تلویزیون په شیشه باندې درښکاري. په دې باندې تاسو موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړئ. موږ ته ووایئ چې دا خپرونه ستاسو څومره زیاته خوښه شوه. تاسو موږ ته که څه مشوره راکول غواړئ، هغه هم راکولی شي. قدرمن دوستانو، تر بله خپرونه پورې به زه خورشید خان یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. او تر هغه وخته پورې زه خورشید خان درنه سره د خپل روغ ټیم غواړم اجازت په پاک الله مو سپارم. په تلو تلو کې درته وایم چې د یو موټي او غښتلي پښتنو په هیله د خدای په امان.